بارش باران و سرازیر شدن سیلاب‌های شب گذشته در لوگر خسارات هنگفت مالی به مردم وارد کرده است. در این حال مسئولان میگویند که در آمار ابتدایی به دست آمده در حدود 200 خانه مسکونی به شمول قریجات بابوس و الوزه پلعلم در شمار از نقاط مختلف لوگر تخریب گردیده و هزاران جریب زمین زراعتی نیز آسیب دیده است. آنان می‌افزایند که برای سیلاب زدگان کمک‌های اولیه از قبیل غذا و البسه نیز از سوی ریاست مبارزه با حوادث طبیعی با همکاری ریاست‌های مربوطه توزیع گردید. الحمدلله په الحال ځاني تلفات نه لرو، البته زخمیان په کمه اندازه باندې شته او د ټولو کورنیو جمله حساب به 250 تر 300 پورې وي. تقریبا څه کم یوه بجه ده د شپې او دا ټول ملګري چې څومره وو مجاهدین او عام ولس دا ټول تر دا اوسه پورې د دوی په ژغورنه کې بوخت. سیلاب زدگان ولایت لوگر میگویند که بارش باران و سرازیر شدن سیلاب‌های شب گذشته خسارات هنگفت مالی به آنان وارد کرده است و از مسئولان امارت اسلامی و مجاهدین خرسندی میکنند که با آنان به وقت رسیدگی نمودند. مال باندې سیل راغی بس مجاهدینو شکډیا مننه کو د غلط موږ ته فورا ځانونه راورسول د موږ سره مرسته وکړم کاری خوراکات وګه او کمپال هر شی د حوادث ریاست خو موږ ته راغلی. ورور ځان اول مازیګر خو چې کله باران شروع وکړل اول خو لګ لګ باران ورستای بیا غلې بنا وکړه سخت ډیر باران او تیز باران او سیلاب راغی موږ خیمه ویوللې رنجر راغله غټ موټر راوستل موږ کې موټر کې راوستلو دلته موږ محفوظ جته راوستلو موږ سامانونه هر شیال ته کې پرې خو دل ځانم راو باسل. قابل ذکر است که برای انتقال سیلاب زدگان به جای امن از سوی مسئولان محلی و نیروهای مشترک امنیتی لوگر رسیدگی فوری صورت گرفته است.